پسین کی پیاخ کی یو اکټوپس اوسېدو د هغه نه الی نوم هغه ترې راپاڅېدو سم ډېر خوشحاله و. هغه کې دا یوه خوبي وه چې هغه خپل کلر چینج کولی شو. واو اولی دا خو ډېر ښکلي ښکاري. تhank you. زه به درته بیا وښیم. ټول د سیند جانور ورته خوشحاله شو او بیا یو مئۍ راغلی. زه ډېره خفه یمه په خپل مور او پلار پسې. مه خفه کېږه زما دا خوبي وینا. ته خو ډېر ښکلي ځړکې راغلي. هغې ورځې نه د ټول سیند دا سم خوښ شو او هر روزانه به یې پکې ډانس او لوبې کولې او ورو د دې کهانۍ ته همته دا سبق معلوم شو چې خوشحالي هر طرف ته شیر کول پکاري او د هغې سره همته ډېره زیاته خوشحالي میلاویږي.